بسم الله الرحمن الرحیم. ښاغلي عبدالحمید زاهد چې د میمر شفق په حواله کوم کتاب د شفق رنګونه چاپ کړی دی، په دې کې هغه زما د فکر او فن او شاعرۍ او ادب په حواله د هم اثر لیکونکو تاثرات را جمع کړي دي. په دې کې زما نثري لیکونه او په مختلفو پیرایو کې نظمونه او شعرونه هم شامل دي. نو زه خو دا ګڼم چې زما دپاره دا ډېر لوی اعزاز دی او نشان امتیاز یې زه ګڼم چې ما لی راکړی دی. او په یو بل دا یو صحتمند روایت قایم شو چې د یو شاعر د یو لیکونکي د هغه په ژوند باندې د هغه د خدمت مننه کولی شي، اعتراف کولی شي. بل د کتاب د مخکتنې دستوره په دې لحاظ هم د ښېګړې وړ ده چې لوستونکو ته اوریدونکو ته نوي نوي معلومات ورکړي شي، کتاب دوستی رجحان زیات شي. خو په تیره د ادیبانو شاعرانو مخکتنه مو شي، په دې موقع لکه لوی ادیبانو پوهانو سره ملاقاتونه وشي، د خیالاتو څرګندونه وشي، یو بل سره تجربې مشاهدې شریکې کړي شي. نو دا ټولې فایدې د کتاب دي.